15مه برخه. یو دفاعي ټیم جوړ کړئ. مشران زیږول کیږي نه جوړیږي. یوه مهمه ځانګړنه چې کولی شي په چټکۍ سره د تاسو پیاوړي او مخکښ مدیران یا مشران جوړ کړي یا مو ډله په خپل کار کې بریا ته ورسیږي د دفاعي ټیم جوړول او د داسې کسانو جذبول دي چې ښه کاري وړتیا او استعداد ولري. په دې برخه کې د یوې بریالۍ ډلې د رامنځته کېدو لپاره 7 اساسي ټکي بیان شوي دي. اول، مشري او قاطع مدیریت. د بریالیو مشرانو شاوخوا پیاوړي کسان راټول وي. تاسو کولی شئ د یوه ښه مشر ځانګړنې له هغو کسانو زده کړئ کوم چې د ده سره په کمپنۍ یا سازمان کې کار کوي. پیاوړي مشران تل داسې کسان په دندو ګماري چې کاري وړتیا تر دوی هم لوړه وي. کمزوري مشران بیا د داسې کسانو په لټه کې وي چې کاري وړتیا تر دوی ټیټه وي. دوهم، د پرمختګ په اړه فکر. د یوه بریالي ټیم په جوړښت کې تر ټولو مهمه دا ده چې خلکو ته انګېزه ورکړو، ویې هڅوو او د دوی د مهارتونو په لوړولو فکر وکړو. دریم، پر پلان جوړونې ټینګار. په دې برخه کې تر ټولو مهم د حقایقو موندل دي. د هارورډ ګرینز په کتاب کې راغلي چې د پلان جوړونې اصلي ټکی حقیقت دی. د بیلګو په وړاندې کولو، وړاندوینو او بې ځایه هیلو ځانونه مه خطا باسئ، بلکې د حقیقت په لټه کې واوسئ. همدارنګه ګرینز لیکي حقایق درواغ کېدای نشي او د پلان جوړونې ښه وړتیا په بازار کې ستاسو په هوش او ځیرکتیا پورې تړاو لري. که یوه بریالي ټیم او یا یوه پیاوړي پوځي قومندان ته متوجه شوي یاست، په ډیرو جګړو کې جګړه د هغه لوري په ګټه تمامیږي کوم چې په لومړیو کې خپلو کسانو ته سم پلان ورکړی وي. دغه ډول کسان ښه فکري وړتیا لري. دوی دقیق اطلاعات راټولوي او له دغو اطلاعاتو د خپل ځان په ګټه استفاده کوي. انګریزانو د دوهمې نړیوالې جګړې برخلیک ته بدلون ورکړ، ځکه هغوی وتوانېدل د جرمنیانو د یوې دستګاه پاسورډ یعنې پټ نوم ترلاسه کړي او هغه پټ پیغامونه چې د دوی د لوړپوړو پوځي قومندانانو ترمنځ ښکته پورته کېدل. د شاتګ لپاره نقشه وکاږئ. د پیاوړو او مخکښو قومندانانو د ځانګړنو یوه ځانګړنه دا ده چې کله جګړه پیلوي له ځانه پوښتنه کوي که چیرې زه شاتګ ته اړ شم څه باید وکړم. د واټرلو په جګړه کې ولینګټون د خپل ځان د ساتنې په موخه 7,000 روزل شویو سرتیرو ته د شاتګ امر کوي. که څه هم دی د جګړې په ورځ له ماتې سره مخ شوی و، خو هېڅکله یې له هغو سرتیرو چې د ده تر شا وو استفاده ونه کړه. که ولینګټون په هماغه ورځ د دغو سرتیرو استفاده کړې وای، نه یوازې چې له ماتې سره به نه وای مخ شوی، بلکې ډېر ژر به بریا ته رسېدلی وای. پیاوړي او مخکښ قومندانان تل د کړکېچنو حالاتو لپاره د یوې ښې جنګي نقشې وړاندوینه کوي. کوم مدیر چې پرته د احتمالي ستونزو په کار پیل کوي په حقیقت کې ستره تېروتنه کوي او دا دې په یاد ساتي چې په راتلونکي کې به د سختو ستونزو سره مخ شي. څلورم، وړ کسانو ته د دندو سپارل. د یوه مدیر په توګه باید په خپله کمپنۍ کې وړ کسان په دندو وګمارئ او هغوی ته داسې دندې وسپارئ چې ستاسو د کمپنۍ له پرمختګ سره مرسته وکړي. که یو څوک په یوه برخه کې ښه وړتیا نه لري، ځای یې بدل کړئ او یا تر هغه وخته په نوبت کې پرېږدئ چې مناسب ځای مو ورته پیدا کړی وي. پنځم، د ځینو کسانو غلبېدول. په خپله کمپنۍ یا سازمان کې بې کفایته کسان د دندو ګوښه کړئ، ځکه هر څومره چې هغوی د ځانه سره وساتئ، ستاسو د بې کفایتۍ او ناسمې مشرۍ استازیتوب کوي. سربیره پر دې ستاسو دا ډول کړنې هغوی ته دا پیغام ورکوي چې په کمپنۍ کې بې کفایته او ټنبلو کسانو ته هیڅ امتیاز نشته. دا ډول شرایط هغوی بې انګېزې کوي او د دې لامل کېږي چې هغوی وهڅول سي او د کمپنۍ د پرمختګ په موخه کوټلي ګامونه اوچت کړي. شپږم، ښې اړیکې. په ډېریو ادارو کې تر ټولو لوی ضعف د ښو اړیکو نه شتون دی. کله چې د یوه سازمان کارکوونکي یو له بله خبر نه وي، ښکاره خبره ده چې د سازمان پرمختګ له خنډونو سره مخ کېږي. بریالی ټیم یا بریالۍ ډله اغېزمنو اړیکو ته اړتیا لري، څو وکولی شي له هر ځای او هر بل سازمان څخه هغه اطلاعات چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي. اووم، د ښه والي لپاره ژمنتیا. ښه والی یوازې هغه څه دي
چې په خلکو کې انګېزه رامنځته کوي. ښه والی د یوې کمپنۍ کارکوونکي دې ته هڅوي چې سهار وختي له خوبه پاڅېږي او خپلې دندې ته ولاړ شي. همدغه دلیل دی چې مشران د هر څه مخکې د بریا، موفقیت او ښه والي په اړه خبرې کوي.